د یو وخت خبره ده په یو ځنګل کې یوه چوډیل اوسېده. هغه چوډیل ډېره زیاته خطرناکه وه او هغه چوډیل به همیشه په هغه ځنګل کې په یو ځای کې ولاړه وه. یا خورې تا ته پته شته په دې ځنګل کې یوه خطرناکه چوډیل راوتلې ده. ما ته زما خاوند ویلو چې زه پرون په هغه لار باندې راتلم نو په هغه لار کې یوه غټه چوډیل راوتلې وه او هغه لاره کې ناسته وه. ما ته یې وویل چې کله ته په لار باندې کور ته راځې نو په لاره کې ډېر خیال کوه ځکه چې هغه چوډیل چې ده هغه ډېره زیاته خطرناکه ده. هسې نه وي چې هغه په تا باندې حمله وکړي، تا ونیسي او تا باندې چک ولګوي او تا وخوري. یا خورې دا څه وې؟ تا خو زه ډېره زیاته ویرولم. دا خو ډېره زیاته خطرناکه چوډیل ده. زه درنه ځم خپل کور ته، زه به درنه لاړه شم خپل کور ته. هسې نه هغه چوډیل راشي هغه به ما وخوري. زه اوس درنه تښتم خپل کور ته. ته چې هر څه کوې هغه چوډیل خو دومره زیاته خطرناکه ده چې موږ به په کورونو کې پرې نږدي. نو دا خو به ما اوس وخوري. زه درنه لاړم، ته چې هر څه کوې. دغه ښځه او چوډیل په لار باندې روانې وې، خو په لار کې داسې وشي چې دغه ښځه او چوډیل دواړه په لاره کې سره مخامخ شي. دومره ښایسته ښځې، تا خو به نن زه خامخا خورم، تا به زه نن نه پرېږدمه، ته ماته نن په لاس راغلی. بیا د دې نه پس په لاره باندې یو بنګي روان وي او د چوډیل نظر پرې ولګېږي. ای بنګي، زما نوم دی خطرناکه چوډیل، یا خو به نن زه تا خورم او یا به زه ستا د پاسه سورلي کوم. ما خو ستا نه مخکې دغه ښځه خوړله خو اوس تا خورمه، اوس تا وار راغلی دی. ته یې هسې نه منې، تا به زه اوس بندي کومه، تا باندې به جیل تېروم، جیل. بیا هغه چوډیل راولګي او هغه بنګي په یوه لویه پنجره کې بند کړي، ځکه چې هغه چوډیل دغه بنګي ته وویل چې تا باندې به زه سورلی کوم، خو بنګي ونه منله. له همدې وجې هغه چوډیل راولګېده او بنګي یې په لویه پنجره کې بند کړو.